د جو بایدن څرګندونو ته د انس حقاني غبرګون افغانستان واقعا د امپراتورۍ هدیره ده. او وروستۍ خبره ده چې د ایران ځانګړی استازی وایي ایران ته څه د پاسه 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسېدلې دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته د انس حقاني غبرګون افغانستان واقعا د امپراتوریو هدیره ده. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي غړي انس حقاني د امریکا ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي افغانستان د اشغالګرو امپراتوریو هدیره ده او په دې اړه د جو بایدن اعتراف د هېواد د ویاړلي تاریخ برخه ده. ښاغلي حقاني زیاته کړې چې د افغانانو د بېلوالي په اړه د جو بایدن څرګندونې ناسمې دي او افغانان واحد امت او ملت دی. د یادولو وړ ده چې جو بایدن تېره ورځ د کینیا له ولسمشر ویلیام روټو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو پر هدیرې پیژندل کیږي او دا چې افغانستان به څوک متحد کړي له امکانه لرې خبره ده. وروستۍ خبره ده چې د ایران ځانګړی استازی وایي ایران ته څه د پاسه 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسېدلې دي. په کابل کې د ایران ځانګړي استازي منلې ده چې سږکال افغانستان څخه دغه هېواد ته څه د پاسه 300 میلیونه متر مکعب اوبه رسېدلې دي. قاسم کاظمي کمي وویل چې د کمال خان باندې تاج د نه جوړېدو له امله د اوبو یوه برخه د دښتو پر لور تللې او د همدې له امله د ایران د اوبو حق یوه برخه نه ده تامین شوې. له ایراف خبري اژانس سره په خبرو کې چې د جمعې په ورځ د غبرګولي 4مه نشر شوې ښاغلي قاسم کاظمي کمي وویل د ایران د حقیابي برابرېدل د اوبو د ډیپلوماسۍ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. قاسم کاظمي کمي وویل چې اسلامي امارت تېر کال 3 اصلاحي اقدامات ترسره کړل چې یو یې بې اغېزې و او د دې لامل شو چې اوبه د ګلزاره پر لوري ولاړې شي او د ایران د حقیابۍ یوه برخه تامین نه شي. خو د ښاغلي کمي په وینا دوه نورې کړنې اغېزمنې وې او سږکال یې د هېواد د اوبو حق ورکړل شوی دی. د ایران دغه ځانګړي استازي ویلي چې تېر کال اسلامي امارت د کمال خان بند دروازې او سیستان ته د اوبو د تللو مسیر اصلاح کړی و. د نوموړي په وینا د دغه اصلاحاتو له امله ایران ته تر 300 میلیونه متر مکعب ډېرې اوبه رسېدلې دي.